لکه تسبیح د چا د تار د دانې قید کې نه یم، لکه تسبیح د چا د تار د دانې قید کې نه یم، ما لکه ساز اوتې لتاره زندگی کړې ده. سلامونه احترامات ملګرو، د رحمت شاه سایل صاحب د دغه خوندور شعر سره سم تاسو ته هرکلی کوم. په خیر راغلی او ستړي مشي درته وایم. هیله ده چې روغ جوړ به او د ژوند نه به ښه خوندونه اخلی. ملګرو زما دغه ریپورټ د کوم عنوان چې و 13 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل کم چې په پښتون ګزټ باندې پبلش شوی دی او ډېرو ملګرو به کتلی هم وي. ملګرو د دغې ریپورټ چې کومه څلورمه هنرمنده ده یاسمین ګل په کوټه کې په کال 2010 کې وژلی شوې وه. نو د یاسمین ګل په اړه دغه ریپورټ ستاسو سره شریک کومه. د نومبر میاشت کال 2010 کې 25 کلنه ولسي سندرغاړې یاسمین ګل په کوټه کې وژل شوې وه. د یاسمین ګل پلار د دې د قتل دعوا د دې د خاوند په اوښې یعنی په اردو کې چوته بهنوی وایي په هغه باندې د دې د قتل دعوه کړې وه. یاسمین ګل ته د دې په ولسي سندرو شهرت حاصل او د افغانستان په شمول مختلفو ملکونو ته د سفرونه کړي وو، هلته د خپل فن مظاهرې کړې وې. یاسمین ګل د اواز د خوږوالي سره سره ښکلې څېره هم لرله. اواز خو یې ښکلی اواز ډېر زیات زړه پورې او خوږ اواز و، خو هغه الله پاک ډېره ښکلې څېره ول هم ورکړې وه. نو دغې سره کاکړی غاړې چې به یې کله زمزمه کړې نو انسان به یې له ځانه سره ډېر لرې یوړو، لکه داسې جادوګر اواز و، داسې جادو و د هغې په غږ کې. یاسمین ګل قریبا د پښتو شاعرۍ پر ټولو اصنافو باندې تبازمایي کړې ده او ځانګړې کامیابي ترلاسه کړې ده. یعنی غزل، ټپه، سندره، بدلې او چې کومې کاکړۍ غاړې دي مشهورې دغه ټولې دی ویلې د یاسمین ګل او یوه پیغله هنرمنده وه چې د 25 کالو په کوټه کې وژل شوې وه. د دغې په اړه باندې ما کوشش کوو چې له د یوې ښځینه سندرغاړې سره خبرې وکړم او د هغې چې کوم هغې ته کومې ستونزې دي د دغې به حل څه وي او د هغوی احساسات څه دي. نو د نن دور په پښتنو ښځینه سندرغاړو کې د غزل تر ټولو لویه هنرمنده کله چې هغه غزل وایي نو انسان وایي چې بس اورېدی مې. او دغه هنرمنده زه تقریبا د کال 2015 نه پیژنم او بیا په کال 2014 کې له هغې سره چې کوم زما ملاقات و یعنی دغه خبرې خو خیر بیا به شریکوم. خو دغې هنرمندې سره ما رابطه کړې ده او د دغې نامه ده مینا ګل. مینا ګل ډېره لویه هنرمنده ده. د مینا ګل سره چې زما رابطه وشوه نو هغې وویل چې د فنکارانو او هنرمندانو وژنه دا یو ډېر بد عمل دی او په دغې باندې هغې د غم څرګندونه وکړه، یو داسې خفګان یې ظاهر کو. نو هغه وایي چې په دې لړۍ کې زیاتره زنانه سندرغاړي په نښه کېږي، زنانه فنکارانې هغه په دې کې په نښه کېږي. ولې چې زنانه زموږ په معاشره کې ډېره بې بسه طبقه ده. دا مینا ګل وایي څوک یې د غیرت په نوم او څوک یې د پښتو په نوم وژني لګیا دي او دا یو سلسله را روانه ده. دا د نن نه ده، دا یو ډېره اوږده لړۍ ده چې د پښتو او د غیرت په نامه دغه زنانه فنکارانې او هنرمندانې وژل کېږي. د مینا ګل وینا ده چې زه خپله هم له ډېرو مشکلاتو سره مخ یم. کله چې کنسرټ یا ریکارډینګ لزم نو ډېره یریږم ځکه چې په چا هم اعتبار کولی نشم، ځکه په دې وخت کې به څوک په چا باندې څه اعتبار وکړي. بیا چې زنانه هنرمند دی او هغه د دې ځای نه روانېږي یو بل ښار ته ځي، سفر کوي، هلته د هغې ریکارډینګز وي، د هغې کنسرټ وي، د هغې نور څه داسې محفلې وي چې په هغې کې هغې له د خپل فن د لارې مظاهره کولی، خو هغه یریږي، هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ د هغې لویه وجه دغه ده چې هغوی ته
دغه هنرمند لکه یاسمین ګل چې وجل شوې ده د هغوی دغه یره په زړه کې ده، نو په دغه وجه په چا باندې وایي اعتبار هم نشم کولی. وایي چې د اسلام آباد نه تر پیښوره تګ راته هم ګران شوی دی، خو څه وکړو اوس خو له موسیقۍ سره تړلی شوي یو، پرېښودی هم نه شو. میناګل دغه وایي چې لکه د یو ښار نه بل ښار ته سفر کوم ډېر مشکلات وي راته، یریږم هم، خو اوس د موسیقۍ سره تړلی شوی یم، هغې راله نامه راکړې ده، هغې راله شهرت راکړی دی، په هغې باندې ما پیژندګلو موندلې ده، نو اوس دغه فن پرېښودی هم نه شو. البته ولس له تحفظ ورکول د حکومتونو کار دی، دغه زړه خبره ده، دغه چغې خو د ډېر وخت نه وهلی کېږي چې حکومت به د خپل چې کم ولس دی هغوی ته تحفظ ورکول دا د حکومتونو کار دی، خو چاته وی چاته نه وی، لکه په یو وخت چې واورئ په بلې وباسئ. دغه خبرې دي، دا خو د میناګل د خولې خبره ده چې تحفظ ورکول دا د حکومتونو کار دی، او بیا فنکاران خو د قام سفیران وي، نو باید چې د دوی تحفظ یقیني کړی شي. ګوره یوه ژبه یو کلتور دا هله طریقې کوي چې په هغې کې فنکار محفوظ وي، ځکه چې فنکار، هنرمند، لیکوال دا یو داسې حساسه طبقه ده چې دې ته د معاشرې سترګې ویلی کېږي، دا د معاشرې هر هغه څیز په ګوته کوي چې هغه هیڅوک نشي لیدلی. کله چې د یو قام د عام ولس ذهن کار چرته پرېږدي، نظر کار پرېږدي، او د هغه ځای نه د یو لیکوال، د هغه ځای نه د یو هنرمند سوچ شروع شي، د هغوی نظر کار شروع کړي، او دغه ټول څیزونه دا فنکاران او هنرمندان چې کوم دی دا موږ ته په نښه کوي. نو پکار ده حکومتونو له هم لږ سترګې غړول پکار دي چې دغه خلکو تحفظ یقیني کړي. ډېره مننه.